بسم الله کو. زمونږه په دې ډیجیټل مارکیټینګ کې او په فریلانسینګ کې د ټولو نه غټ چیلنج اکثر دا وي چې موږ ته کسټمر میسج وکړي او کسټمر بیا موږ ته وایي چې ما له کار شروع کړه. کسټمر په هېڅ هم نه پوهېږي، نو مونږه ته د هغه د اکاونټ اکسس پکار وي. یعنې مونږ د هغه کمپیوټر ته به اکسس کوو، د هغه کمپیوټر فایلونو ته د هغه اکاونټ به مونږ ځان ته حواله کوو او مونږ به هغې کې بیا کار کوو. داسې نشي کېدی چې مونږ د خپل کمپیوټر نه چا له کار شروع کړو. لازمه خبره ده چې مونږ به د کلاینټ په اکاونټ باندې کار کوو، یعنې د کلاینټ فیسبوک اکاونټ په یا به د هغه میټا اکاونټ وي. ټیک شو جي. نو اوس دا اکاونټ اکسس چې دی نو موږ له به هغه راکوي، هغه لکه طریقه ورځي. نو ټیک ده، که هغه له طریقه نه ورځي نو موږ به ورته دا طریقه ښایو. د ټول نه اول خو داسې ده چې په دې زوم کې داسې یو آپشن شته دی چې هغه آپشن تاسو وکئ نو تاسو د هغه کمپیوټر کې باقاعده فولډر کولاولی شئ، فیسبوک کولاولی شئ او هغه اکسس ځان ته اچولی شئ. هغه به موږ یو بل کلاس کې کوو. نن موږ د اکسس ورکولو طریقې کار تاسو ته ښوول غواړو. زه دلته لږ فیسبوک کې لاګین کېږم او په دې فیسبوک کې چې دی نو زه تاسو ته ښیم چې فار اگزامپل ما سره دا زما اکاونټ دی او په دې کې ما سره دا پیجونه پراته دي. دلته لیټس سي دا یو پیج دی موږ سره او زه غواړم چې د دې پیج اکسس چې دی دا چاته ورکړم. ټیک شو. نو مونږ د دې پیج اکسس ورکولو طریقې کار چې دی هغه به نن ډسکس کوو. خو د دې نه مخکې زه دلته یو وړوکی غوندې ایکسپلینیشن تاسو ته کول غواړم او دې ایکسپلینیشن باندې تاسو میبي چې ډېر اوس پوه نه شئ، خو چې تاسو ذهن کې که سوال وي نو هغه تاسو مانه سمدستي کولی شئ او رو رو به خیر تاسو په دې باندې پوه شئ، ځکه چې دا ټاپک داسې دی چې لږ کمپلیکیټډ دی. زه به مثال ورکړم ستاسو په دې ګروپ کې د یو کس لیټ سپوز موږ سره سمیر صافي زمونږ یو کسټمر دی او سمیر صافي څنګه چل کړی دی، هغه ځان له په فیسبوک کې یو یوزر اکاونټ جوړ کړی دی او هغه دا استعمالي، هغه لاګین کیږي، هغه سره چې کوم دی نو یوزر نیم دی او پاسورډ دی ورسره او په دې باندې هغه خپل اکاونټ ته لاګین شي. کله چې هغه اکاونټ ته لاګین شي نو هغه ځان له د خپل کاروبار یو فیسبوک پیج جوړ کړی دی. ټیک شو جی. نو چې فیسبوک پیج یې جوړ کړی دی نو دې نه پس دا فیسبوک ته پته ولګېده چې دا کاروبار والا کس دی. فار ایگزامپل د د پیج نوم دی ایکس وای زیډ، دا د پیج نوم دی. ټیک شو جی. دلته په دې یوزر اکاونټ کې سمیر صافي به خپل نوم لیکلی سمیر صافي او د کاروبار په پیج کې د کاروبار نوم لیکلی دی ایکس وای زیډ. ټیک شو جی. خو په دې ایکس وای زیډ کې چې کوم دی نو د خپل د کاروبار معاملې صرف لګولي. ټیک شو. اوس فیسبوک څنګه چلو کی؟ فیسبوک داسې چلو کی چې کله د پیج جوړ شي، دا پیج کله چې جوړ شي هغه نه مخکې اسم نه چې کله پیج جوړ شي نو دله ورکړي بزنس ایسټس ولا ورکړي. دا بزنس ایسټس چې کوم دي نو دا څه دي، دا زه چې په دې باندې تاسو پوهېږم. بزنس ایسټس کې موږ سره څه راځي؟ بزنس ایسټ کې موږ سره د ټول نه اول راځي بزنس میټا سوټ. دا کولو شي او په دې کې چې کوم دی نو څوک کې بزنس منیجر دته حواله کې چې ته بزنس منیجر باندې کار کولی شي. اوس دا بزنس منیجر ضروري نه چې فیسبوک کې تعالی جوړ کړي، کله نه کله به دا نه وي جوړ، دا به ته جوړې. ټیک ده. دا به ته په خپله مینولي به دا اچھا. اوس دا بزنس منیجر چې دی نو دا جوړ شو. اوس په دې بزنس منیجر کې ټولې معاملې به موږ ډسکس کوو. ټیک شو. او دا معاملې د سمیر صافي د مالک دی، د مالک ځان له دا یو کاروبار جوړ کړی، دلې نوم ورکړی دی ایکس وای زیډ. اوس سمیر صافي ولګېدو او سمیر صافي بخښنه غواړم ستاسو د نوم بار بار اخلم چې تاسو څه اعتراض به نه وي. ټیک ده. سمیر صافي به یې ولګېدو هغه ځان یو بل کاروبار هم سټارټ کړو او هغې کاروبار یې نوم ورکړو ای بي سي. نو دا کاروبار هم داسې شروع شو. دلته دوه کمپنیانې دي، د دوه کمپنیانو کې لاندې چې کوم دی نو بزنس ایسټ د یو یوزر دپاره جوړ شوی دی. دا یو یوزر شو موږ سره او د دپاره فیسبوک چې دی نو یو بزنس ایسټس ډیفاین کړو. اوس دا بزنس منیجر چې کوم دی دا بزنس منیجر یو وي
په دې یو بزنس منیجر کې د سره دا دواړه کاروبارونه پراته دي، دا کاروبار هم سره پروت دی او دا کاروبار هم سره پروت دی. ټیک شو جی. اوس سوال دا دی چې په دې بزنس منیجر کې د دې مالک چې کوم دی هغه خو لازم پکې شامل دی. لیټ سپوز دلته زه ولیکمه فار ایگزامپل دلته زه ولیکم په دې کې زه ولیکم په بزنس منیجر کې پیپل. اوس د پیپل څوک دې کې څوک دی؟ دی پیپل کې سمیر صافي به هم دی او کې دې چې دې کې د بل څوک هم اچولی. یو پیپل شو. بل د سره راځي پیجز. پیجز کم کم پیجز د سره راغو؟ ایکس وائی زیډ راغو اینڈ اے بی سی، دا دواړه پیجز په د سره راغو. خو دریم شی چې د سره کم راځي نو هغې ته موږ وایو ایډ منیجر. دا ایډ منیجر هم راغو. دا ایډ منیجر کوم ځای کې پروت دی؟ دا پروت دی په بزنس منیجر کې. او بزنس منیجر د کوم ځای کې دی؟ دا په میټا بزنس سوټ کې دی. د تاسو ته پرون کلاس کې ما ویلو چې زموږ ټولې معاملې دې ځای نه به سټارټ کېږي. په دې ځای کې موږ بیا لاندې چې دی بزنس منیجر ته لاړو، پکې هغه مو سره میلاوېدو په کوم ځای کې؟ په بزنس سیټینګ کې مو سره پروت و. ټیک شو جي. مو سره په بزنس سیټینګ کې پروت و. نو راځي چې تاسو دا ټول شیزونه زه پریکټیکلی وښیم. په بزنس سیټینګ ته چې موږ لاړ شو نو مو سره پیپل دی او مو سره پیجز دی او پیجز نه پس مو سره ایډ منیجر دی. نو اوس په دې پیپل کې مو سره الریډي سمیر صافي خپل راغلی دی، هغه ورکې پروت دی. او سمیر صافي کو غواړي چې دې کې حیات هم شامل کړي نو هغه دې ته شاملولی شو. زه حیات شاملولو دپاره به هغه څه کوي؟ هغه به ځي په دې ټولو سټیپونو باندې به تېرېږي. نو راځي چې دا سټیپونه زه تاسو ته تېر کړم او بیا هغې نه پس موږ یو منټ خبرې وکړو. ټیک شو جي. نو دلته زه ځم او تاسو ته دا ټول سټیپونه بیانوم. نننی ټاپک لږ شانتې مشکل وي، خیر دی دا موږ دوباره هم کولی شو. دا زه دې اکاونټ ته رادننه شوم فیسبوک ته، فار ایگزامپل د سمیر صافي اکاونټ دی هغې ته رادننه شوم یا زما اکاونټ دی هغې ته رادننه شوم. زه به اوس ځمه په دې نیکسټ سټیپ کې ایسټس لټولو دپاره به زه ځمه میټا بزنس سوټ ته به ننوځم. ټیک شو دي. نو زه به دلته راشم، دې ځای کې به وګورم سی مور کې به بزنس میټا سوټ وګورم. که دلته نه وي په دې پیج به کلیک کړم، دې کې به راشي مو سره بزنس میټا سوټ دلته راغو. اوس د یو بزنس میټا سوټ کې دا ټول کاروبارونه هم پراته دي. نو زه ځم او دلته چې کوم دی نو په دې بزنس میټا سوټ باندې کلیک کوم جي. دلته لاړم او دلته تلو نه پس چې دی نو آل ټولز دی مو سره آل ټولز ته لاړم او آل ټولز ته چې دی ننوتم. دا ما سره آل ټولز دی ګوري تاسو ته ښکاري. آل ټولز کې زما سره بل شی دی دلته بزنس سیټینګ. دا ګوري دلته چې ته لیکلی دا بزنس سیټینګ پروت دی. ټیک شو جي. نو دا تاسو ګورئ دلته باندې تاسو کلیک کوئ. که چېرې تاسو ته ښکاري نه نو دلته تاسو ټایپ کولی هم شئ. دلته بعضې وخت تاسو ټایپ کوئ نو هغې سره هم دا را مخامخ شي. اچھا که دې دواړو کې نه مخامخ هم تاسو ته نه ښکاري او په سرچ کې هم تاسو ته نه راځي، لیټ سپوز دې ځای کې هم نشته دی او هلته سرچ کې هم نه راځي، نو بیا دا یو بټن ویني تاسو بزنس سپورټ هوم، دې کې به دا پروت وي. بزنس سپورټ هوم باندې زه کلیک کوم او بزنس سپورټ هوم باندې چې زه کلیک کړم نو زه به بزنس سیټینګ ته څنګه ځم. راځي چې سټیپس وګورو. بعضې اکاونټس کې د عربو اکاونټ کې د امریکي اکاونټ کې بعضې وخت تاسو ته د بزنس سیټینګ به نه راځي. نو تاسو به بزنس سپورټ هوم ته ځئ. دې بزنس سپورټ هوم ته چې زه لاړم دلته ما سره دا 3 لاینونه ویني، دلته آل ټولز لیکلی دی. په دې باندې به زه کلیک کړم او آل ټولز کلیک کولو نه پس بس دلته وګورم بزنس سیټینګ چېرته دی. دې ځای کې به وګورم دلته هم نشته. لاندې به راکوشم دلته به وګورم دا دلته پروت وي. دلته به خامخا پروت وي. نو دې باندې ما کلیک کو نو زه لاړم چېرته؟ بزنس منیجر ته لاړم. دلته څه لیکلی چې دا وګورئ بزنس منیجر دی. ما سره مختلف بزنس منیجر دي. دلته دا یو بزنس منیجر دی، دا بل بزنس منیجر دی، دا بل بزنس منیجر دی. په دې کې زه حیات ډیجیټل والا بزنس منیجر ته کلیک کوم او دلته چې زه کلیک کړم دې باندې ما سره د صافي به چې څنګه دلته ما بزنس منیجر کولو کو دا یو ما سره پیپل پیجز ایډ منیجر دا 3 شیزونه راغه او زما ټول روزګار دلته پروت دی. نو زه به دا اوس مخکې دې باندې کار کوم. دا دې زه راغم دی ته جي. ټیک شو جي. دلته پیپل دی. پیپل کې دا پیپل لیکلی دی. په پیپل کې دا وګوره دا دومره خلک پکې ما چولی دي. ټیک شوه. اچھا بیا موږ سره لاندې به راکوشو دی کې دا دلته موږ سره پیج پروت دی. په دې پیج باندې به چې کلیک کړم زه ګورم چې دې کې ما سره کم دې کې ما سره 1 2 3 پیجونه پراته دي. بیا دې نه بس لاندې ما سره دا څه پراته دي چې ایډ منیجر پروت دی. ایډ اکاونټ یا ایډ منیجر. ایډ اکاونټ هغې ته وایي چې کوم کې موږ اشتهارات چلوو. ټیک شو جي.
دا موږ سره اډ اکاونټ دلته پروت دی او دلته موږ دې باندې کار کولی شو. اچھا اوس زه غواړم چې زه خپل یو بل کس هایر کوم او زه دې پیپل کې اچوم او دې کس له زه د پیج او د اډ اکاونټ اختیار ورکول غواړم چې هغه دې کې کار وکړي، اکسس ورکول غواړم چې دې کې کار وکړي. نو زه به څنګه چل کوم؟ زه به دې پیپل باندې کلیک کوم او دلته یو بټن لګېدلی ده، دې ځای نه زما د اکسس والا سټوري سټارټ کېږي. نو که چېرې ته کلاینټ یې او ته ډیجیټل مارکیټر له اکسس ورکې د خپل پیج د خپل اډ اکاونټ او ته وایې چې هغه پکې کار وکړي، نو ته به دې پیپل ته راشي او په دې انوایټ باندې به کلیک کړي. انوایټ باندې چې کلیک کو دلته به د هغه ایمیل واچي. زه لیټ سپوز اکبر عبدالفتاح انوایټ کوم، نو زه دلته ولیکم د عبدالفتاح ایمیل اډرس عبدالفتاح اکبري 123@gmail.com. دا د عبدالفتاح ایمیل ما واچولو. زه غواړم چې عبدالفتاح له زه اکسس ورکړم، نو د اکسس طریقې کار دې ځای نه سټارټ شو. دا ما دغه ایمیل واچولو، بهر مې کلیک کو، دا دې شکل کې راغی ګورئ تاسو، او بیا دلته لیکم نیکسټ. نیکسټ مو ولیکلو او نیکسټ نه پس چې کوم دی نو دلته ما سره راغو کنټرول کې دلته یو بټن لګېدلی فل کنټرول، یعنې پوره اختیار. نو زه دې مینیج باندې کلیک کوم او زه فل کنټرول ورکوم. اوس دلته نیکسټ کوم، نیکسټ نه پس چې کوم دی نو ما سره دا ګورئ چې دا پیجز راغی او دا اډ اکاونټ راغی. دا نور شیزونه هم دي خو دا فلحال موږ نه ډسکس کوو. خو زه د پیج او د اډ اکاونټ اکسس عبدالفتاح له ورکول غواړم. ما دلته کلیک کو او دا څه شی دی؟ پېښور ډیجیټل پیج ولا ورکوم. ټیک شو جی، پېښور ډیجیټل پیج باندې ما کلیک کو او دا چې دا زه ټولو کوم بیا به زه اډ اکاونټ باندې کلیک کوم. په دې یو پیج باندې ما دلته کلیک کو او دې کلیک کولو نه پس ګوره دا ما سره ټول شیزونه راغله، دا ټولې معاملې ما سره راغلې. دې کې څه شیزونه په دې باندې ځان پوهېږو. فار ایگزامپل دا زه صرف ورکوم، د دې مطلب دا دی چې دا کس یعنی عبدالفتاح صرف پوسټ لګولی شي او سټوري پروموټ کولی شي، بس کتی شي. که زه دا کلیک کم د دې مطلب دا چې دې کمنټ باندې خپل رای ورکولی شي او کمنټ هم ریموف کولی شي. که چېرې زه دا ورسره کلیک کم د دې مقصد او مطلب دا دی چې دې د میسنجر او د ټلیفون غږ هم اخیستی شي او ورکولی شي. دارنګې نور هم پکې دي. او که زه چېرې دلته دا فل کنټرول کم نو فل کنټرول کې د سره ټول اختیار به راشي او ټول اختیار نه پس دې دا هم کولی شي چې دې ماتې نه بهر کړي، ځکه چې د سره مکمل اختیار راشي. نو دارنګې مونږ نیکسټ وکړو او نیکسټ نه پس ما سره اخرنی بټن راشي سینډ انویټیشن، یعنې ما ته به یعنې بل عبدالفتاح ته به انویټیشن لاړ شي او دی به دا قبول کړي او بس دلته به راشي. اچھا دلته اوس زه اډ اکاونټ باندې کلیک کوم، دا ما سره اډ اکاونټ سلیکټ سپوز دې باندې ما کلیک کوم. نو اډ اکاونټ کې بیا دغسې خبرې دي چې صرف کمپین دې ګوري او که نه فل کنټرول ورکوم، دا زه ورکولی شم. زه به نیکسټ کړم او مقاسې اخرنی بټن چې زه کلیک کړم نو عبدالفتاح ته به زما د فیسبوک د بزنس اکاونټ یا د بزنس منیجر مکمل اکاونټ لاړ شي. اچھا یو خبره یاد ساتئ، په پاکستان کې افغانستان کې خلک دومره په دې شیزونو باندې نه پوهېږي، خو امریکن چې کوم دی یورپین چې کوم دی هغه ډېر زیات تیز دی او شارپ او سمارټ دی. هغې الریډي دا بزنس منیجرې جوړې کړي دي. نو تاسو په دې کې به پریکټس خامخا کوئ، په دې کې به ځان خامخا ماهر کوئ او ودین 2 کلیکس چې تاسو په بزنس منیجر ته جمپ کولی شي او کلاینټ نه اکسس اخیستی شي. هغې سره دومره ټایم نه چې تاسو سره دا ټول کیسې وکړي تاسو دا شیزونه. نو دلته به مونږ اوس داسې وکړو چې زه تاسو سره په دې واتساپ کې خپل ایمیل شریکوم او تاسو به په دې ایمیل کې ما ته د چا چې پیج دی د هغه اکسس به ما ته رولیږئ. نو ما ته به صرف محسوس شي چې اکسس یې ما ته رالیږلی، زه به یې اکسپټ کوم نه، خو ما ته چې اکسس رولیږئ نو ما ته به دا پته ولګي چې دې کس پریکټس وکړو او دې کس چې دی نو په دې خبره ځان پوه کړو. دا ما تاسو سره خپل ایمیل شیر کړو. ټیک شو جي، ویډیو کې به دا ټول بیان تاسو سره راشي. نو دا زموږ نن کلاس و او زه دلته مایک اوپن کوم. تاسو که څه کوېسچن یې څه پوښتنې تاسو مانه شروع کوئ، تاسو مانه هر قسمه کوېسچن کولی شئ. که څوک داسې چې مشکلات یې ورته نو هم تپوس کولی شي، او که څوک وایي چې زه به ویډیو ګورم بیا به وکړم نو هم تاسو کولی شئ. خو زمونږ به انشاءالله بل کلاس چې کوم دی نو هغه نن د څه ورځ ده؟ نن ورځ ده د اتوار ورځ وه، پیر منګل بود چوټي به وي. زمونږ به انشاءالله بل کلاس د جمعې په ورځ باندې وي. ټیک شو که نه؟ جمعه هفته اتوار به مونږ کلاسونه اخلو. خوښ هم ده جي. نو تاسو خپل مایکونه خلاصولی شئ او تاسو مانه پوښتنه کولی شئ. زه ریکارډینګ بندوم او که چېرې تاسو
په کلاس باندې پوهیږئ نو عموما تاسو تللی هم شئ او که چېرې تاسو اوس تپوس